سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. محترم مسلمانان ورونو طلاب د علم د الله سبحانه و تعالی عظیم احسان دی په موږ او تاسو باندې چې په دې جدید دور کې د خپل دین د خدمت لپاره په مختلفو طریقو سره علما استعمالي او د الله د دین نه خلق فائدې اوچتي. دې سلسله کې زمونږه اور محترم بلکې الله دې وږي چې موږ سره نور مرګري شریک شي. دا یو عهد کړی دی چې درس نظامی چې کوم درجات دي 8 درجې دا پښتو زبان کې پښتو کې دا اهتمام وکړی شي او دغه چې کوم کتابونه شامل وي په درس نظامی کې هغه په اسانه طریقه باندې طالبانو د علم ته دا چې کوم دی بیان کړی شي او هغې ته مختلفو ځایونو کې فایدې واخلي. او د الله احسان په دې باندې هم دی چې دا یو داسې عجیبه مدرسه ده چې ګرځنده مدرسه به وي. دې کې به د طالب العلم څه شرایط نه وي چې په څومره عمر کې دی حصول د علم کوي، که بوډای یو که ځوان یو که د څه سره هم تعلق وي که زنانه دا ټول د دې درسونه مستفید کېدی شي. نو زه اول د الله رب العالمین شکر ادا کوم او بیا د محترم ورور شیر رحمان بی چې هغوی موږ دې خبرې ته متوجه کړو چې تاسو دا درس نظامی ولولئ. او الله نه ابتداءً زه دا غواړم چې زموږ په زړونو کې صحیح اخلاص پیدا کړي او دا کار داسې نادر دی چا نه دی کړی چې موږ له په احسن انداز کې توفیق هم راکړي او بې سرته ورسوي، نیمګړی پاتې نه شي. نو زموږ مخې ته اول د علم الصرف اوله درجې کتاب صرف بهایی دی چې دا طالبانو ته بیان کړی شي. نو نن یو څو مقدماتي خبرې خو ادباً به زه دا ویم دا ما چې کوم آیات ولوستو الله رب العالمین فرمایي چې یؤتی الحکمة من یشاء د دین پوهه الله هغه چاته ورکوي چې چاته اراده وشي. یو سړی به ډېر غواړي چې زه ځان عالم کړم لیکن چې الله نه یې غوښتلي دا نشي عالم کېدی. او ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا
او د دین عالم او د دین پوها چا سره نو دا ځان معمولی سره نه غني دا د رب العالمین په نسبت باندې د هر چا نه غوړه دي فقد اوتی خیرا کثیرا خیر کثیر ور کړش او وما يذكر الا اولو الالباب خبره نرا یادی نصیحت او پناخلی د دې خبرونه مگر خاوندان د خالص عقل چا کی چې عقل خالص ویناغه ته دنیا وړسیس کاری او د الله په دین باندې په هدا او تعظیم مقصد ښکاری د علم فضائل خود چانه پټ نه دي د انبیاء وراثت ته او د خصوصا دینی علم چې په دې باندې دنیا کې سچ کې چې د اخرت دارومدار هم ده او وقال الذين اوتوا العلم والايمان قران کې دي چې د قیامت په ورځ به علما خبرې کوي ټول خلق بچي او د الله دربار کې به علما خبرې کوي بهر حال محترم ورونو دا دس کی ابتدا کو نو دیننی بحث لزو عنوان ورکم مبادیات معنا هغه ابتدایي خبري چې په دې علم الصرف کې کول شي او د ورسته ټول علم تعلق ورسره او د علماء اصطلاح کې دیتا مقدمه هم وای خو چون کې دا کتاب انتهایی ابتدایي کتاب ده نو موږ به کوشش کوو چې آسان لفظ او مختصر عبارت ویل شي او ورونو ته دا نصیحت دی چې یو درس دی بار بار واوري او په خپل خله دی تکرار کړي نو یو څو بحثونه پیش خدمت دي اول د علم الصرف نوم یو ته علم الصرف وي دویم نوم علم التصریف دی دریم علم المیزان څلورم علم الصيغه نو علم الصرف علم التصریف علم المیزان علم الصيغه دا یو شی دی د دې ورسته به تحقیق راځي چې دا من کوم علم کې شروع کړی دا اول د دې علم شرافت او مقام او مرتبه نو یو خو دا شریف علم ذکر دی چې د قران او حدیث په پومدې باندې بنا ده لغت قران په لغت عربی نازل دی او لغت عربی باندې بتهله په هیګي داغه په استعمال چې تا علم الصرف حاصل وي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی احب العرب لثلاث عرب سره مینه وکي درې وجونه لاني عربي ذکر عربي قران عربي دی او د جنتین جبه عربي ده اگر که سندن بدی کی کلام وی خو د دې علم فضیلت معلومیږي او دارنګي د دې علم شرافت دا هم ده چې علما ویلي دي الصرف ام العلوم والنحو ابوها علم صرف چې د مور د علمونو ده او علم نحو د هغه پلار ده یعنی دومره ضروری دي الصرف والنحو في العلم كالروح في الجسم صرف او نحو په علم کې پشان د روح د په بدن کې الصرف في العلوم كالضوء في النجوم صرف په علمونو کې د سیدل کرانا په ستوري کې چې ستوري کې رڼا نه نو څوک نه پیژني خو چې رڼا په کې خلک وې ستوري دي نو دا رنګ چې صرف شاته نه زدنو بس د کې رڼا نشته علم پکې نشته نو دا د علم الصرف فضیلت دا خبر از د کول په کار دی هر علم چې موږ شروع کوو نو په کار دا چې درې کارونه موږ پیژنو دا علم
تعریف پیژنو، دویم د هغې موضوع پیژنو، دریم د هغې غرض او غایه مقصد پیژنو. تعریف پیژندل ځکه ضروری دي چې طلب د مجهول را نشي. ته یو ځای روان یې او پته درته نشته چې چېرته روان یې، نو دا خو د لیونو کار وي. او دویم موضوع پیژندل ځکه ضروری دي چې فرق راشي په مابین د هغه علم کې چې تا پکې شروع کړی ده او په مابین د هغه علم کې چې تا پکې شروع نه ده کړې. او مقصد او غرض پیژندل ځکه ضروری دي چې خپله خواري دې عبث نشي، دا کم کوشش چې ته کوې چې دا ضایع نشي. نو د علم صرف تعریف علماء مختلف کړی دی. دا موږ د ټولو علمونو ابتدا کې دا خبرې کوو. اگر که د صرف بهایي طالب که دا خبرو باندې څه نه څه پوهه نه هم شي نو هسې وادي وري خیر دی، ښه کېږي ورله. او نورو کتابونو کې بیا دا تعریفونه راځي انشاء الله. الصرف علم باحث عن احوال المفردات. صرف هغه علم دی چې بحث کوي د احوالو د مفرداتو نه. مفردات معنا یو سیز، یعنی جمله نه، من حیث الهیئه د حیثیت د شکل نه، یعنی د مفردو کلماتو د شکل نه بحث کوي. که په دې پوهه نه شوي داسې تعریف هم چا کړی دی چې صرف هغه علم دی چې په هغې کې داسې قواعد دي چې په هغې باندې بناګانې د کلمو جوړېږي، پیژندلی کېږي. احوال د بناګانو د کلمو پیژندلی شي. کلمو نه مراد هغه درې کلمې اسم فعل حرف دي چې د هغې احوال موږ به دا مثلا فلانی اسم د فلانی نه جوړ شوی، څنګه جوړ شوی دی؟ زه ویم چې ضربه د ضربون نه جوړ شوی دی، یا علمه د علمون نه جوړ شوی، څنګه جوړ شوی دی؟ علمون سمانه او علمه سمانه. نو دې ته علم صرف ویلی شي چې په مفرد کې، یعنی په جمله کې نه، په مفرد کلمه کې تغییر راشي، بدلون راشي، د یوې کلمې نه بله جوړه شي. نو دا د چا کار دی؟ دا د علم صرف کار دی. او موضوع د علم صرف مفردات کلام العرب، مفردات د کلام د عربو من حیث الصورة والهیئة. تاسو به دا مفردات وپېژنئ ان شاء الله. مفرد ته کلمه هم وایي، د کلمې او مفرد دواړو تعریف نحو میر کې راغلی دی. مفرد لفظ دی یوازې چې دلالت کوي په یو معنا. ان شاء الله سربوهایي ابتدایي خبرو کې دا ویو. نو دای موضوع مفردات کلام العرب من حيث الصورة والهيئة، حیثیت د صورت او هیئت. او غرض د علم صرف صیانة الذهن عن الخطأ في الصيغه، بچ کول د ذهن دی د خطا نه په صيغه کې، یعنی چې موږ په صيغه کې خطا نشو، غلطه ونه یو لفظ زور زیر پیش خطا نکو. نو د دې علم بانی څوک دی؟ دا چا ایجاد کړی دی؟ نو لنډ واورئ یو قول دوه. یو قول دا دی چې معاذ ابن مسلم هروي تابعي وایي دی دا علم صرف واضح دی، ابتدا شروع پیدا کړې وه. دویم امیر المؤمنین علی رضی الله عنه. دریم ابو عثمان مازنی چې دا په 243 هجری کې وفات شوی دی. او احناف علما راجح دا ګرځي چې د علم صرف واضح امام ابو حنیفه دی چې دا غي وفات په 1900 هجری کې دی. وای وجه دا چې امام صاحب په علم صرف کې یو کتاب تصنیف کړی دی چې دا غي نوم المقصود دی. دا یو رساله ده چې دا غي درې شرح لیکل شوی دی. المطلوب، دویم امعان الانظار، او دارنګي روح الشروح. نو د علم صرف باندې کې دغه درې قول دي. نو
دا مقدماتی خبر شو دینه پس کتاب شروع کی ان شاء الله. وبالله عز وجل التوفیق. استغفر الله.